د عامې روغتیا پیاوړتیا پروګرام کې 30 تنو ډاکټرانو ته لنډمهاله مسلکي زده کړې ورکړل شوې. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وویل له دغو لنډمهاله زده کړو فارغ شوي ډاکټران به د روغتیايي سیستم په پیاوړتیا، وقایې، د ناروغیو په سم تشخیص، د معیاري څېړنو په ترسره کولو، غوره پلان جوړونې او د روغتیا د برخې د خلاو په ډکولو کې رغنده رول ولوبوي. برنامه اپیدمیولوژی ساحوی تنها یک دوره آموزشی نیست، بلکه مسیری است که انسان را با خط مقدم دفاع از صحت و سلامت مردم میرساند. این برنامه شما را با ابزارهای علمی، مهارت‌های پاسخگویی مجهز ساخته که برای مقابله با امراض ساری، تهدیدات صحی و بحران‌های ملی حیاتی و ضروری است. با تکمیل موفقانه 5 دوره متوسط و 1 ساله FETP و اکنون 2 دوره برنامه جدید مقدماتی اپیدمیولوژی ساحوی که برای نخستین بار در افغانستان سال گذشته پایه‌گذاری گردید، ما شاهد یک دستاورد مهم ملی هستیم. امروز دومین دوره فارغان برنامه مقدماتی پس از 6 ماه تلاش و آموزش به نظام صحی کشور تقدیم می‌گردد. این برنامه به شکل است از نظر مدالیتی که 70-75% کار باید در فیلد باشه، کار باید در ساحه باشه، کار باید در مراکز صحی که ما شما هستیم و در قریه و قصبات باید صورت بگیره. یعنی زیاد کار باید اونجا باشه و کم درس باید در مرکز باشه. از همین خاطر برنامه فرضاً اگر 1 سال باشه 52 هفته، حدود 10 تا 12 هفته در ورکشاپ‌ها تقسیم میشه که دیگه از همین خاطر 25%ش در مرکز است و 75%ش در ساحات کار میکنه. د دغه مراسمو ویناوال وویل له ناروغیو سره د مبارزې، وقایې، معیاري څېړنو او د هیواد روغتیايي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې به دغه ډاکټران اغېزمن فعالیتونه ترسره کړی شي. د وړتیاګانو د پیدا کولو، د ظرفیتونو د ارتقا دغسې دوام وکړي ان شاء الله العزیز. نو دغه ورځ به هم راشي چې څنګه زمونږ غازیانو ته په مختلفو ښارونو کې د ملت خلکو ګلونه او هارونه واچول، شاید چې بیا هم ملت مونږ د دې مستحق وګڼي چې زمونږ ډاکټر صاحب چېرته ځي او دته هارونه خلک اچوي. وزارت صحت عامه غواړي چې صحي خدمات یا روغتیايي خدمات سټینډرډ کې، معیاري کې. نو کله چې موږ وغواړو چې صحي خدمات یا روغتیايي خدمات سټینډرډ شي، نو بیا هغه صورت امکان لري، شونې دي دغه چې زموږ تاسو ظرفیت پورته لاړ شي. د یادونې وړ ده چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ملي انسټیټیوټ له لوري 30 تنو روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو ته د 6 میاشتو په اوږدو کې د عامې روغتیا پیاوړتیا تر عنوان لاندې دغه لنډمهاله زده کړې ورکړل شوي دي.